السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو که چیرې ستاسو په موبایل کې د موبایل مایک خراب وي یا د هغه رقم ستاسو په موبایل کې د موبایل کیمره خراب وي یا سپیکر خراب وي یا ټچ خراب وي یا بیټري خراب وي، که تاسو ته د دغه خرابي نه در معلومیږي نو دغه به تاسو څنګه معلوموئ؟ په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د موبایل خرابي معلومه کړئ چې ستاسو په موبایل کې د موبایل کم شیان خراب دي. نو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم ګوره دلته دی تاسو ته پروګرس درښیي، کال سو، میموري سو، سی پی یو سو، د هغه رقم سټوریج سو، د هغه رقم سپیکران سو، فرنټ کیمرا سو، بیک کیمرا سو، فرنټ مایک سو، بیک مایک سو، فلش سو، وای فای سو، بلوتوث سو، هر شی سو. اوس که دوستانو ستاسو په موبایل کې هر شی خراب وي، که تاسو ته نه وي معلوم چې زموږ د موبایل کم شیان خراب دي او کم شیان یې سم دي، نو دوستانو صرف په تاسو راسئ په دغه سټارټ بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو د سټارټ په بټن باندې کلیک وکړئ، دلته به پروګرس روان سي. تاسو ته به ټوټل سکرین کې که په موبایل کې هر شی خراب و، هغه به په ریډ نشان کې تاسو درکړي، تاسو ته به وایي ستاسو په موبایل کې دا شیان خراب دي. نو دوستانو کله چې تاسو په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ، له تاسو څخه لیست مخې نو تاسو به بیا انتظار ورته کوئ، هغه به تاسو ته ټوټل شیان در وښیي. نو ګوره دوستانو زه دلته تاسو ته دا نور اپشن درښیم. کله چې تاسو په دا بل اپشن باندې کلیک وکړئ، هارډویر کې بیا دوستانو دلته دی تاسو ته درښیي چې تاسو د موبایل یو اس بي څو کم سټوریج چې د هغه څونه، کومه میموري څو ده، نو هغه ټوټل شیان بیا دلته تاسو ته درښیي. په دې کې تاسو ته بیخي زیات اپشنان درکوي. د هغه رقم په سیټینګ کې هم ګوره دوستانو دلته تاسو کولی شئ نو په سیټینګ کې هم ګوره دوستانو تاسو کولی شئ چې د موبایل ډسپلی د هغه رقم کم سیسټم چې هغه شیان تاسو معلوم کړئ. چې بیا دوستانو ما تاسو ته ویل چې تاسو کولی شئ چې د خپل موبایل ټولې خرابیانې راوباسئ. نو دوستانو په کلین کې بیا تاسو کولی شئ چې خپل اپلیکیشنان سکین کړئ. که تاسو غواړئ چې هر اپلیکیشن سکین کړئ، هغه دلته تاسو سکینولی هم شئ. او په بیټري پرسنټیج کې بیا دوستانو دلته تاسو ته درښیي چې تاسو د بیټري پرسنټیج کوم لایف ده، هغه لایف یې څو ده. د هغه رقم به دغه اپشن تاسو اون کړئ او تاسو به په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ، دغه به تاسو اوکې کړئ. نو ګوره دوستانو اوس دلته دی تاسو ته د بیټري پرسنټیج هم درښیي چې د بیټري پرسنټیج کوم لایف ده اوس په 60% باندې روان ده. د هغه رقم ګوره دوستانو ما تاسو ته ویل چې په سرچ کې تاسو کولی شئ چې د موبایل ټولې خرابیانې معلومې کړئ. صرف په تاسو په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ، که هره خرابي پکښې وه هغه ټولې به تاسو ته در وښیي. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټایل کړئ، ځکه بیا تاسو کولی شئ چې د خپل موبایل خرابیانې ټولې راوباسئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. دوستانو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.